د وزیرانو د استیضاح په صورت کې د ولسمشر لخوا د ولسي جرګې د منحل کېدو خبرداری. د مسکو په ناسته کې د امریکا د نه ګډون پر پریکړې نیوکې. او جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې 5م پړاو خبرې پیل شوې. ګران لیدونکو سلام. د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1496 کال د وری میاشتې 5مه نیټه ده چې د روان میلادي کال د مارچ میاشتې له 25مې نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرونه. ولسمشر د امنیتي مسؤلانو د استیضاح په صورت کې د ولسي جرګې د منحل کېدو خبرداری ورکړی. تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د ولسي جرګې اداري پلاوی ورغوښتی او ګواښ یې کړی چې که ولسي جرګه د وزیرانو د استیضاح له پریکړې په شا نشي نو د پارلمان د لغوه کېدو حکم به صادر کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي وکیلانو ته د ولسمشر د دغه پیغام رسولو په هدف د شنبې ورځې عمومي ناسته څیرې اعلان کړه. د ولسي جرګې له لوري د امنیتي مسؤلانو د استیضاح پریکړې د ولسمشر غني توند غبرګون پارولی او د جرګې غړي د وزیرانو د استیضاح په برخه کې پر مالی فساد تورن کړي دي. ولسمشر تېره ورځ د ولسي جرګې اداري پلاوی ورغوښتی او خبرداری ورکړی چې که د امنیتي چارواکو د استیضاح له پریکړې په شا نشي نو د ملي شورا د منحل کېدو فرمان به صادر کړي. اوازه د شورا د انحلال تاسې جناب چې تشریف وړی و چې جمهور رئیس ویلي چې دا شورا منحلوم. دوه خبرو باندې تماس نیسم زه فقط. یو دا ده چې تیر انتخابات د هیچا نه پټ نه دي، چې تیر انتخابات د جال او د تزویر په نتیجه کې چې 900% جال او تزویر حکومت تشکیل شوی او هغه یو ارگان چې دریمه پایه د دولت ده هغه تهدیدی په کم قانون. خشمگین که چرا شما وزرا را استیضاح میخواین بکنین و اگر چنین کاری باشد ما مجلس نمایندگان تعطیل میکنیم. به گمان من خود ایشان در روخ جایگاه قانونی قرار ندارن که چنین تهدیدی بکنن. اگر درست باشه که هیئت اداره به توضیح بدن این مجلس نمایندگان است که باید ایشان را تعطیل کند. د ولسي جرګې اداري پلاوي وکیلانو ته د ولسمشر د یاد پیغام رسولو په موخه د جرګې د عمومي ناستې د څیرې کېدو غوښتنه وکړه، خو یو شمېر وکیلانو یې مخالفت وکړ. دیروز ملاقاتی که من با رئیس جمهور داشتم، اگر شما میخواستین که من تمام مسائلی که با رئیس جمهور مطرح کردم بگویم خوب است که این مسئله سری شود. اگر شما سری کنید شما اینجا مسئله نظامی نیست. من باز معتقد هستم که تمام میدیا تمام رسانه و مردم میگوید که باز اینها چی معامله انجام دادن. بنابراین اگر قانون اساسی را مراعات میکنین، یک چند روز است که نشستین و این داغز و دا میدان است، اول باید حساب کنی که نصاب پر است. که څه هم د وکیلانو له مخالفت سره عمومي ناسته سری شوه، خو له ناستې وروسته د جرګې یو شمېر غړو وکیلانو ته د ولسمشر دغه خبرداری تایید کړ. د جرګې غړي وایي د استیضاح په برخه کې پر خپله پریکړه ټینګ ولاړ دي، ځکه په باوري امنیتي چارواکي بې کفایته دي او د روانو ناامنیو په مهار کې پاتې راغلي دي. دار گفتیم که اگر شما وزرا را سلب صلاحیت کنید من فرمان میتم که شما نباشین. یعنی رئیس جمهوری واقعی ما چشم اگر رئیس جمهوری واقعی میشد برای مردم میآمد، رأی مردم را حیف نمیکرد، اراده سیاسی ملت را به خاک یکسان نمیکرد، برقریزی جانگیری نمیآمد، با آرای مردم میآمد. امروز هر فرمان را میداد اگر ما میفهمیم که فرمانش روی منافع ملی باشه ملت ما را باید محاکمه میکرد. ولی در پهلوی این خطرناک ترین گپی که رئیس جمهور گفته که خدا کنه افغانستان در یک روز سقوط بکنه، این بسیار جنایت بزرگ است که رئیس جمهور در برابر منافع ملی میگه. معلوم است که تو با یک دیپلمات خود و یک نکتای خود از بیرون آمده با بانوی خود و با یک روز میری. درصد مشکل همین بوده که شما نباید یعنی پیشنهاد رئیس جمهور محترم افغانستانی بوده که شما باید از پیشنهادی که عبارت از پیش بردن پروسیجر استیضاح 3 مسئولین محترم سکتور امنیتی باشه باید ولسی جرګه صرف نظر بکنه. خو ولسمشر ماڼۍ یا د موضوع ردوي. ولسمشر له هیڅ فرد او مقام سره د پارلمان د لغوه کېدلو په اړه باندې بحث او مجلس نه دی کړی.
په تیرو 2 کلونو کې موږ تر 10 زیات ناستې او مجلسونه د پارلمان له اداري هیئت او غړو سره ترسره کړي دي. په دې باور شي د درېګونو قواو ترمنځ همکاري د قانون په چوکاټ کې او د ملي ګټو پر اساس باندې په افغانستان کې د شته ستونزو لپاره تر ټولو غوره لار بولو. د امنیتي چارواکو د استیضاح پر سر د حکومت او مقننه قوې ترمنځ ټکر داسې مهال رامنځته کیږي چې د ولسي جرګې له لوري د حکومت 7 سلب اعتماد شوي وزیران لا هم پر خپلو دندو پاتې دي. ولسمشر غني وایي د افغانستان دښمنان د لارو بندولو له لارې خپلو اهدافو ته نشي رسېدلی. ولسمشر چې په بلخ ولایت کې د نوي ښوونیز کال په مناسبت جوړ شوې ناستې ته خبرې کولې وایي چې بلخ به د مرکزي اسیا په 4 لارې بدلوي چې ورسره به افغانستان نور هم له احتیاجه خلاص شي. بلخوا د بلخ والي یو ځل بیا په خپل استعفا ټینګار وکړ خو خبرداری ورکړ که له دې وروسته هم په دې ولایت کې څوک سر پورته کړي دی به خپله ورسره حساب کوي. ولسمشر غني د نوي ښوونیز کال په 3مه ورځ بلخ ولایت ته لاړ او هلته یې د ښوونځي زنګ په کړنګولو سره نوی ښوونیز کال پرانیست. ولسمشر چې د بلخ د والي په بلنه هغه ولایت ته ورغلی و د پوهنې په نظام او تعلیمي نصاب کې پر جدي اصلاحاتو ټینګار وکړ او له خلکو یې وغوښتل چې په خپلو اولادونو پانګونه وکړي. خو دغه مراسم بیا هم تر ډیره د هیواد په وروستیو حالاتو، سیاسي مسایلو او د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ په ژمنو راڅرخېدل. ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان چې اشاره پاکستان ته وه په افغانانو لارې نشي بندولی او نه هم له دې لارې خپلو اهدافو ته رسیدی شي، ځکه د هغه په وینا افغانستان ګڼې بدیلې لارې لري. اگر دشمنای افغانستان فکر میکردن که رای ما را بسته میکنن، ما راههای متعدد داریم. مردم کوتابین فکر میکردن که در کابل از خاطر نبود آب مظاهره خواهد شد. مردم کابل مظاهره نمیکنند، مردم افغانستان مصمم هستند. بلخو ولسمشر وایي دوست او دښمن واضحا تعریف شوی او هر څوک چې د افغانستان په وړاندې وسله اخلي امنیتي ځواکونه بیځپي. خو د بلخ والي بیا په شمال کې روانه جګړه د وسلوالو مخالفانو نه بلکې د ځایي زورواکو بولي چې د شخصي ګټو لپاره یې جاري ساتلې ده. عقاید اسلامی اعظم ما و مقابل وحدت ملی ما سلام ایورداره دشمن افغانستان است، میکوبیمش. په دې ناسته کې د بلخ والي یو ځل بیا د خپل استعفا خبره تکرار کړه خو ویې ویل چې کله دې ولایت ته لاړ هم شي چاته به د وضعیت د خرابولو اجازه ورنه کړي. ما راه را برای خدمتگزاری جوانان هم باز بکنم و با بعضی کارهای دیگه هم دسترسی پیدا بکنم. با می زودی ها ما استعفای خود به جناب رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود. حرفای آخرتان مردم رنج داده، صبر کنید، باز کم میزنید. په یاده غونډه کې د بلخ والي په تیر یوه کال کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه مفصل راپور وړاندې کړ او له ولسمشر څخه یې د دې ولایت لپاره یو لړ غوښتنې وکړې چې ولسمشر هم د عملي کولو ژمنه وکړه. امریکا باید د مسکو په ناسته کې د نه ګډون علت واضح کړي. سیاسي شنونکي وایي چې متحده ایالات باید د روسیې او د سیمې هیوادونو د اعتماد خپلولو لپاره په دې ناسته کې ګډون وکړي او په افغانستان کې د جګړې د ناکامۍ څرنګوالی له ګډونوالو سره شریک کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په دې ناسته کې د امریکا ګډون حتمي دی ځکه تر هغو چې ستر هیوادونه په افغانستان کې د جګړې پر پای ته رسولو او سولې ټینګښت کې ګډ لیدلوری ونه لري، جګړه به همداسې دوام کوي. ټاکل شوی د مسکو په نوښت په روسیه کې د افغان سولې په تړاو غونډه جوړه شي چې په دې ناسته کې له افغانستان، امریکا، پاکستان، ایران، هند او د سیمې هیوادونو استازي دعوت شوي دي. روسیه د پاکستان په منځګړیتوب په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون زمینه برابروي، خو امریکا په دې ناسته کې له ګډون څخه ډډه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له امریکا سره په دې تړاو مشوره نه ده شوې او متحده ایالات خبر نه لري چې له دې غونډې د روسیې هدف څه دی. خو سیاسي شنونکي په دې ناسته کې د امریکا ګډون حتمي بولي او وایي چې دا هیواد د روسیې او سیمه ییزو هیوادونو باور ترلاسه کولو لپاره باید په دې ناسته کې ګډون وکړي او په افغانستان کې د جګړې د ناکامۍ او پرمختګ څرنګوالی له ګډونوالو سره شریک کړي. زما په نظر امریکایان باید چې راسي په دې غونډه کې کښېني، د روسیې په غونډه کې، او فکر کوم چې دا بهترین وخت چې دوی اعتراف وکړي چې د هر څونه کارونه چې په افغانستان کې سوي دي د دوی د مس منیجمنت د وجې څخه دا کار سوی دي او دوی باید هر څونه اشتباهات چې دوی کړي دي هغه ته دوی خپله ګوته ونیسي او وایي چې په آینده کې باید دا کارونه ونیسي. او د روسیې غونډه زما په نظر باندې یو مؤثره غونډه ده او په دې غونډه کې باید چې دوی اشتراک وکړي.
باورونه دا چې امریکا او روسیه باید په دې ناسته کې په واضح ډول د افغانستان په تړاو خبرې وکړي څو د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو پر وړاندې ګواښونه په دې هیواد کې معلوم شي. شنونکي وایي په دې ناسته کې د امریکا نه ګډون په دې معنا دی چې امریکا په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي. زه فکر کوم چې هر مذاکرات ته سړی باید ګډون وکړي، لکه چې د سوریې په مذاکراتو کې امریکایان روسان ګډون وکړي، یو وخت پورې بیا بیرته ودرېد، امریکایان بیا ووتي. نو په دې اساس سره معلومېږي چې امریکا په افغانستان کې سوله نه غواړي او خپل هغه اوږدمهال پروژه چې هغه د منځنۍ اسیا او د ماسکو لپاره د خپل اهداف لري او داعش د هغوی د پروژې یو برخه ده، هغه د تطبیق لپاره لاره لټوي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي امریکا د جګړې یو لوری بولي او وایي چې په دې ناسته کې د امریکا ګډون حتمي دی، ځکه تر هغو چې امریکا او روسیه په افغانستان کې د جګړې پر پای ته رسولو او د سولې پر راوستو کې ګډ هدف ته ونه رسیږي، جګړه به په افغانستان کې شدت پیدا کوي. بازی دولت افغانستان بسیار تاثیرگذار خواهد بود، اما اگر چنانچه دولت افغانستان یک تعادلی را بین رقابت هایی که بین امریکا و روسیه است یک تعادل ایجاد نکنه و به یک نحوی با تشریک مساعی صورت نگیره در منطقه و تبدیل شود تشریک مساعی به یک رقابت منفی بین روسیه و قدرت‌های منطقه‌ای از یک طرف و بین ایالات متحده از طرف دیگه، این به نفع امنیت و ثبات منطقه و افغانستان نخواهد بود. تیره اونۍ هم د طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د روسیې د ناستې په تړاو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان د سیمه ییزو همکاریو پر ځای د هیوادونو د تقابل په ډګر د بدلیدو په حال کې دی. ولسي جرګه وايي په امنیتي ادارو کې د مالي فساد دوام به حکومت له دننه څخه رانسکور کړي. د جرګې غړي د سیګار له لوري خپاره شوي راپور ته په اشارې سره وایي په هیواد کې روانې ناامنۍ د امنیتي مسؤلانو د بې کفایتۍ او په دغه بنسټونو کې د پراخ مالي فساد پایله ده. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د افغانستان له امنیتي ادارو سره د مرستې تر نامه لاندې $1 میلیارډ اختلاس شوی دی. یو ځل بیا د یادو بنسټونو د کړنو په تړاو تازه پوښتنې راپورته کړي دي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د افغانستان له امنیتي ادارو سره د مرستې تر نامه لاندې $1 میلیارډ په مشکوک ډول لګول شوي دي. د ولسي جرګې غړي وایي په هیواد کې روان ناامنۍ د حکومتي چارواکو د بې کفایتۍ او په دې بنسټونو کې د پراخ مالي فساد پایله ده. د ولسي جرګې غړي خبرداری ورکوي چې که په دې برخه کې د مالي فساد مخه ونه نیول شي نو نظام به له دننه څخه رانسکور شي. تکان دهنده هست به این دلیل که ما را پاکستان و استخبارات بیرونی به زمین نمیزنه، ما را فساد گسترده درون شبکه خود ما به زمین میزنه و سقوط خواهد داد. یقینا این مشکلی که افغانستان دارد همین یکی به وجود میاد. وقتی برای سرباز نان از او به شکل درست نرسه، لباس از او توزیع نشه، تیل و روغنیات از او به شکل درست توزیع نشه، سلاح و امکانات در سنگر مقدم به اون نرسه، خب این مشکلات ناامنی و بدبختی که ما داریم بیشتر چه میشه. بعضا بلوک ها یا حتی یک در حد یک توله و یک کندک، متاسفانه اینا افراد معامله میشه با طالبا، تجهیزات معامله میشه، فروخته میشه. د ولسي جرګې غړي وایي ډېری ولسوالۍ او پوځي مرکزونه له دې امله د طالبانو لاسته ورځي چې په وخت مرستې نه ورسیږي او پوځي توکي پر وسلوالو مخالفینو پلورل کیږي. 100 نفر غره ته وختل، دا 100 نفر وجنګېدل چې مرمۍ خلاصې سوې، یوه مرمۍ په خپل کلاشینکوف کې راوګرځول د ځان دپاره، بیا نو خپل ټانګان او موټران او ثقیله او خفیفه سلاوي چې وې هغه ټولې وسوځولې، په هغه یوه مرمۍ خپل ځانونه وویشتل، خودکشي یې وکړله. طالبان ورله هغه ځای ته. تاسو فکر وکړئ، زه نه پوهېږم د دغسې وزیرانو، د دغسې دولت، د دغسې لوی درستیز، د دغه قلی اردو د قماندانانو دفاع په کم ضمیر، په کم وجدان کوي. اگر قرارداد امنیتی یک کشور توسط یک کشوری که سردمدار جهان هستم بگوید و بازم 30 و چند کشور در اینجا حضور نظامی و استخباراتی داشته باشه، قرارداد امضا کرده و قرارداد به خاطر تامین امنیت کشور امضا شده، چرا ما از اونا پاسپورتی نمی کنیم؟ بلخوا د ولسي جرګې غړي د افغان حکومت او ترکیې هیواد ترمنځ هغه هوکړه د شرم وړ بولي
چې ویل کېږي په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د تړل کېدو په مقابل کې به ترکیه د ولسمشر لومړی مرستیال د افغانستان پرېښودو ته اړ کړي. په تاریخ کې به د اولنترین وار وي چې خپل لومړی معاون د تعلیمي ادارو د بندولو په مقابل کې د ترکیې په زور د افغانستان څخه د ایستلو لپاره کوشش کوي. ډېره د تعجب خبره ده او ډېره د شرم خبره ده چې یو منتخب لومړی معاون د ترکانو سره تبادله کیږي چې د افغانستان حکومت به یو تعلیمي ادارې چې افغان ترک لیسه ده چې د 25 کلونو سره په دې خوا د افغانستان د ملت اولادونه روزي، هغه به د لومړي معاون په مقابل کې بندیږي او لومړی معاون به د دې ملک څخه ایستل کیږي. دا څه د شرم خبره ده. سیګار په خپل راپور کې ویلي متحده ایالاتو تر دا مهاله له افغانستان سره 119 میلیارډ ډالر مرسته کړې، خو د هر مرسته شوي ډالر 9 سنټه شخصي جیبونو ته تللي دي. په هلمند کې د سنګوریانو په نامه مشهوره شوې ډله پر داعش د بدلیدو په حال کې ده. دا ډله چې شمېر یې نږدې 600 کسانو ته رسیږي د هلمند د اپراتیفي مسؤل عبدالجبار قهرمان تر حمایې لاندې ده چې په غلاو، وژنو او د خلکو په ځورولو کې هم لاس لري. په هلمند کې په سنګوریانو مشهوره ډله د ملا رسول ډلې طالبانو سره همکاري لري او د ملا هبت الله ډلې طالبانو پر وړاندې وخت ناوخت عملیاتو کې برخه اخلي. د هلمند جګړې مهارولو لپاره د اپراتیفي مسؤل په توګه د عبدالجبار قهرمان له ټاکل کېدو سره هممهاله نوموړي په دې ولایت کې د سنګوریانو په نوم د یوې ډلې پر جوړولو لاس پورې کړ. په هلمند کې یو شمېر سرچینو ویسا ورځپاڼې ته ویلي چې د سنګوریانو ډلې له رامنځته کېدو راهیسې چې پراخ دولتي، مالي او پوځي امکانات هم ترلاسه کوي، په غلاو، شکونو او د خلکو په ځورولو کې لاس لري. د سنګوریانو ډېری غړي هغه کسان دي چې د ډاکټر نجیب په حکومت کې هم دولتي ملیشې درلودې، خو ډېری ځوانان تشکیلوي. د دې ډلې شمېر اوس 600 کسانو ته رسېدلی او د ملا محمد رسول ډلې له طالبانو سره هم همکارۍ پیل کړي او د ملا هبت الله ډلې طالبانو په وړاندې وخت ناوخت په عملیاتو کې هم برخه اخلي. د سنګوریانو د ډلې اوسنی قمندان خان آغا نومېږي چې د لغمان ولایت اوسېدونکی دی. له هلمند څخه د رارسېدلو راپورونو پر اساس پر سنګوریانو مشهوره ډله د برټانوي سرتیرو له حمایې برخمنه ده. داسې ښکاري چې په هلمند کې په سنګوریانو مشهوره ډله به په نږدې راتلونکي کې د تورو بیرغونو په پورته کولو سره له داعش څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. کابل ښاریان په ښار کې د جنایي جرمونو پر زیاتوالي جدي نیوکه کوي. د ښاریانو په وینا وژنې، تښتونې، غلاوې او په ښار کې د غیر مسؤلو وسلوالو ګرځېدو خلکو ته جدي ستونزې پیدا کړي دي. خو امنیتي مسؤلان بیا د جرایمو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو له نیولو خبر ورکوي. په کابل کې د جنایي جرمونو ورځ تر بلې زیاتېدو خلک د راتلونکي په تړاو سخت اندېښمن کړي دي. کابل ښاریان وایي د شپې له 9 بجو وروسته په کوڅو او بازار کې ګرځېدلی نشي او د جنایي پیښو له بدو پیښو ترخې خاطرې لري. چند وقت پیش بود که نزدیکای ما در میگولی در سر اولیشان بالا شده بود، در خانهشان دزدی شده بود. اونا رفتن در حوزه شکایت کردن ولی هیچ کدام تعقیب صورت نگرفت، هیچ کدام نه آمدن در اونجا، نه دیگه فقط گفتن که ما این را بررسی میکنیم، دیگه هیچ کدام توجه صورت نگرفت. جرم جرایم از 100% به حد بالا زیادتر شده. مردم نگرانی از این دارد. از اون پیش شوق متاسفانه نگران زیاد بود. امروز که روزانه صبح چاشت بعد از ظهر نگرانی زیاد شده. از طرف شب دوزی هم زیاد شده دیگه، خصوصا از ساعت 9 بجه 10 بجه به بعد دیگه کس بیرون رفتن نمیتونه. بلخوا کارپوهان د دې ټولې اصلي سرچینه بیکاری، فقر او د حکومت نه پاملرنه بولي چې په وینا یې هر ورځ ورسره په ښار کې وضعیت د خرابوالي په لور ځي. بیکاری یکی از عمده‌ترین عوامل هست که میتونه که افراد بیشتر به جرایم جنایی دست بزنه. و عامل دیگه ای که خیلی مهم است در این عرصه متاسفانه عدم مسئولیت پذیری ارگان‌های امنیتی و کشفی ما هست که در این عرصه ارگان‌های کشفی ما متاسفانه و ارگان‌های امنیتی ما درست عمل نمی‌کنه که اگر ما بتونیم که اینا به صورت درست عمل بکنه و مجرمین جنایی را دستگیر بکنه و پنجه قانون بسپاره، حتما این موضوع کم میشه. خو کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ستونزو ته په یو ځلې رسیدګي ګرانه ده، خو زیاتوي چې پلان لري د جنایي جرمونو مهمې ډلې ونیسي او سزا ورکړي. گزارشی که ما داریم، ارزیابیایی که ما کردیم در سال 1395
بالاتر از 20,000 واقعا در سرتاسر افغانستان ثبت شده در بخش جرایم جنایی. از او جمله حدود 15,000 قضیه کشف شده، یعنی به قضاهای رسیدگی صورت گرفته. بالاتر از 22,000 افرادی که در این قضیه حادث داشتن ناشناسایی و پاسدار شدن از طرف پلیس. در کل در مجموع گزارش‌هایی که ما داریم در مقایسه با سال 94 2% کاهش نشان میده، این افزایش نشان نمیده. این به این معناست که گزارش بزرگ مثل اختطاف، مثل سرقت‌های مسلحانه اینا کاهش پیدا کرده، اما برعکس بعضی سرقت‌های خردریزی دیگه افزایش داره. دا په داسې حال کې ده چې کابلخاریان وایي پولیس هره اونۍ لسګونه کسان د جرمونو په تور نیسي، خو پرته له دې چې سزا ورکړل شي بیرته د اړیکو له لارې خوشي کیږي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. ریپورټونه وایي د عراق موصل ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې لسګونه ملکي کسان وژل شوي دي. عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي چې یوازې همدا تېره ورځ د موصل لویدیځ کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي برید له کبله له یوې نړېدلې ودانۍ تر 500 ډېر جسدونه راایستل شوي دي. دوی دغه راز د داعش لخوا هم د ډال په توګه د ملکي خلکو د کارېدو یادونه کړې ده. د موصل له لویدیځه په تښتېدو بریالي شوي خلک وایي داعش وسلوال هلته د ملکي خلکو کورونو کې پټېږي او ځوانان د وسلې په زور د حکومت پر ضد جنګېدو ته اړ باسي. له دې سره ملګري ملتونه وایي چې د موصل لویدیځ کې اوس هم نږدې 9 میلیون ملکي خلک د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې ایسار پاتې دي. جنوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې 5م پړاو خبرې پیل شوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا د خبرو په لومړۍ ورځ په جلا جلا ډول د سوریې د حکومت او مخالفینو له مرکچیانو سره لیدلي دي. هغه دغه خبرو له پیلېدو وړاندې ویلي و چې پرمختګونو ته هیله مند دی، خو په سملاسي توګه هوکړې ته د رسیدو تمه نشي کېدلی. ډیمسټورا دلته له روسیې، ترکیې او ایران څخه هم غوښتي چې د استانې د پروسې له مخې سوریه کې د اوربند له دوام سره مرسته وکړي. د سوریې د حکومت او وسلوالو مخالفو ډلو مرکچیان د دې لپاره د سویټزرلند جنیوا ښار ته تللي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې په 5م پړاو خبرو کې برخه واخلي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا دغه خبرو په لومړۍ ورځ د دواړو خواو له استازو سره په جلا جلا ډول لیدلي دي. هغه دغه خبرو له پیلېدو وړاندې ویلي پرمختګونو ته هیله مند دی، خو په سملاسي توګه هوکړې ته د رسیدو تمه نشي کېدی. نوموړي زیاته کړې چې سوریه کې د جګړو دوام دغه خبرې تر سیوري لاندې راوستي، خو تر اوسه کومې ډلې له خبرو څخه د وتلو ګواښ نه دی کړی چې دا مهم پرمختګ ګڼل کېدی شي. ډیمسټورا دلته له روسیې او ترکیې څخه هم وغوښتل چې د استانې د پروسې له مخې سوریه کې د اوربند له دوام سره مرسته وکړي. Hence our expectation and the strong suggestion to the guarantors موږ د استانې د پروسې په تضمینونکو پورې ډېرې هیلې تړلې او دا غوښتنه ترې لرو چې د وضعیت په کنټرولولو کې مرسته وکړي. تمه ده ډېر ژر د حالاتو د ښه کېدو لپاره د استانې ناسته هم ترسره شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز د سوریې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د چین پر ملاتړ هم ټینګار کړی. نوموړي په دې برخه کې د بیجینګ رغنده همکاري ستایلې ده. د ملګرو ملتونو د 2250 غنا پریکړه لیک له مخې ټاکل شوی چې د جنوا په دې غونډه کې د سوریې لپاره پر نوي اساسي قانون د ټاکنو په تر سره کېدو او د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې خبرې وشي. دا په داس حال کې ده چې دغه خبرو کې د سوریې د حکومت استازي ټینګار کوي چې پلازمینه دمشق د احرار الشام ډلې وروستیو بریدونو ته په کتو باید د ترهګرو پر ضد د مبارزې موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. خو د مخالفینو استازي بیا ټینګار کوي چې د نوي اساسي قانون د واک د لیږد او ټاکنو موضوعات مهم دي. د سوریې د جګړې شپږم کال روان دی چې تر اوسه پکې له 310,000 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوباما د صحي بیمې پر ځای نوې لایحه د کانګرس له کاري اجنډا څخه ایستل شوې ده. د امریکا د ولسي جرګې مشر پال رایان او ولسمشر ټرمپ تر هغې وروسته له کاري اجنډا څخه د دې لایحې پر ایستلو هوکړه وکړه چې په ډاګه شوه چې په کنګره کې د تصویب لپاره د جمهوري غوښتونکو 215 اړینې رایې نشي خپلولی. د دې لایحې په تصویبېدو کې د ټرمپ پاتې راتلل د هغه لپاره ستره ماته ګڼل کیږي. زرګونو فلسطینیانو د اسرائیل لخوا په غزه کې د حماس د وژل شوي مشر مازن فقهه په جنازه کې برخه واخیسته. د فقهه جنازه د غزې تراډې په زاړه عمري جومات کې ترسره شوه او د حماس غورځنګ د نوي مشر په ګډون ګڼو مشرانو پکې برخه اخیستې وه. فقهه وړاندې څو کاله د اسرائیلو په بند کې هم تیر کړي وو، خو په 2011 کال کې د بندیانو د تبادلې په لړ کې خوشي شو. له بریټانیا پرته د اروپایي ټولنې د نورو ټولو غړو هیوادونو مشران د دې لپاره د ایټالیا پلازمینې روم ته راټول شوي چې د دغې ټولنې 80مه کلیزه ونمانځي. د اروپایي ټولنې د رامنځته کېدو تړون تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په 1950 کال په روم کې لاسلیک شو. ویل کېږي د 28 اروپایي هیوادونو مشران به روم کې پر دې ټینګار وکړي چې د بریټانیا له جلا کېدو وروسته به هم د یووالي د ټینګښت لپاره کار کوي. اروپایي ټولنه اوس د بیکارۍ، دوامداره اقتصادي ستونزو، کډوالو او د بریټانیا د بیلتون د پریکړې له کبله د خپل تاریخ له بېسارو ننګونو سره مخامخ ده. امریکا او بریټانیا له ترکیې څخه دغه هیوادونو ته الوتکو کې مسافرو سره د سترو برېښنایي وسایلو پر لیږدونې بندیز اعلان کړ. له ترکیې څخه بریټانیا او امریکا ته تلونکي مسافر تر دې وروسته نشي کولی چې خپل کمپیوټرونه، تابلیټونه او تر موبایلونو ستر برېښنایي وسایل ځان سره د الوتکې کابین ته پورته کړي او باید د نورو وسایلو په څېر هوایي شرکت ته وسپاري. متحده ایالاتونو پر ترکیې سربیره د قطر او متحده عربي اماراتو په هوایي ډګرونو کې هم ورته بندیز لګولی دی. د ترکیې د ترانسپورت وزیر احمد ارسلان په دې پریکړه کړې چې له کابله نن د استانبول په اتاتورک هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته شوې وه، نیوکه کړې او د یې ناسالمه سیالي بللې ده. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. له ملتیا مو مننه. تاسو ته ښه وخت.